هغه ما ته وویل چې په مکه معظمه کې یو عظیمه مکتبه کې ما د محمود علوسی تفسیر په ګوتو لیکلی شوی پیدا ک. نو ما د دې مکتبې والا نه تپوس وکړ چې دا تفسیر دا د چا دی؟ وی دا د محمود علوسی د خپلو ګوتو لیکلی تفسیر. وی بیا د صاحب د مکتبې ما ته وویل چې عثمان علوسی دو نسخې په خپلو ګوتو لیکلې وي، چاپخانې وخت کې نه وي. یوه یې ولیکله بیا د هغې ته کېناستو نو دویم یې خپله ولیکله. بیا د فارس بادشاه د ده ملاقات ته راغی او د ده تفسیر هغه په ډېر قیمت ترې نه واخیسته ویوړ. نو دا نسخه فارس ته راغله، هغه دویمه نسخه یې پاتې شوه کور کې. دغه وخت سره د انډیا بادشاه فارس ته راغی، هغه به علماو. د فارس د بادشاه په مکتبه کې د محمود علوسی روح المانی ولیده. وی دا مې خوښه شوه، دا ما ته راکړه. د فارس بادشاه ورته وویل چې د دې مصنف حیات دی، زه به دې کور ته ملاقات ته ورولم، که دویمه نسخه وه نو در به یې کړي. د فارس بادشاه او د انډیا بادشاه په شریکه بغداد ته د علوسی صاحب کور ته لاړه. اتفاقا علوسی وفات شوی. زوی محمود علوسی د په تفسیر کې پوره ګوتېوالی وي، هغه دویمه نسخه کې. بادشاه ورته وی چې دا د انډیا بادشاه دی، دا نسخه ده ته ورکه. وی په دې شرط ورکوم چې 2 ځل به د سونې سره وتلی نو ور به یې. د انډیا بادشاه 2 ځل د روح المانی د سونې سره وتله او دا یې ترېنه راواخیست. وی دا تاسو چې په عرب عجم کې کم تفسیر ګورئ دا د عثمان علوسی تفسیر دی چې انډیا ته تللی او بیا خور شوی دی، او کم چې د فارس بادشاه سره د دغه پلار د محمود علوسی الصوفي خپل تفسیر دی، هغه په مکه معظمه کې وسم پروت دی، قلمی پروت دی. نو دې کې ګوتې وال شوي، دې کې ډېر زیات نزاعات دي، ما را ایستلي دي. دې کریمه د لاندې دی څه حصه په توسل رد کوي، روح المانی په توسل رد کوي. او بیا وزایا روح المانی په خپله باندې دا الفاظ وایي چې انشاءالله دا مسله بیانومه بحرمت النبی، په حرمت د نبی علیه الصلاة والسلام انشاءالله. نو که دی په خپله د توسل قائل نه وی نو دی دا وزایا وعدې ولیکي چې دا مسله انشاءالله په حرمت د نبی علیه السلام فلانی صورت کې بیانوم. ما ته د خدای توفیق راکړي په حرمت د نبی علیه السلام چې زه دا مسله بیان د آخره کې چې د مفسرینو حوالجات پیش کوم، بیا به د روح المانی هغه حوالې درکم. دلتم دی په 108 صفحه د 4 جلد کې دا کم بحث چې کړی دی، دا تاسو ته چې خلک وایي روح المانی مخالف دی، روح المانی مخالف، دا په آخره کې خلاصه وایي بعد هذا كله انا لا ارى بأسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي عند الله تعالى حيا وميتا. زباک نګړم په وسیله نیولو کې خدای تعالی ته په جاه د نبی علیہ السلام، اغا دنیا کې حیات وی که د دنیا نه تللی وي، په دې دواړو صورتو کې توسل په ده باندې په دې کې زه هېڅ باک نه ګڼم. بیا په صفحه 183 کې بله مسله ذکر کوي، بقي ها هنا امران، څه 2 خبرې نورې پاتې شو. یو دا توسل بجاه غیر النبی، دا څنګه دی د ولی په جاه توسل؟ لا بأس به ایضا ان کان المتوسل بجاهه مما علم ان له جاها عند الله تعالی. د یو ولی په جاه باندې وسیله مرواده باک نشته، خو په دې شرط باندې چې داغه ولایت څه مقبولات نه وي. دار کو جاخل مو پیش کوه چې داغه ولایت مقبول وي او د خلکو په نظر هغه ته د ولایت نظر کیږي چې دا ښه سړی دی، بزرګ دی، ښه سړی تیر شوی. نو دوی وایي چې ملدن د صحابو نه تر اوسه پورې کوم مفسر اخذ نه دی کړی، محمود علوسی دا اخذ د دغه آیت د پاسه کړی، په دغه آیت باندې دا خبرې کړي. دارنګې تفسیر ساوی 2 جلد 102 صفحه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ، د دې کریمه شرح کوي.
وابتغاء الوسیلة ما یقربه الیه مطلقا. ابتغاء د وسیله هر هغه شی دی چې د نزدېکۍ خدای تعالی لره مطلقا مطلق عام دی، یعنی هر شی چې د خدای تعالی ته نزدېکېږي. ومن جمله ذالک د جملې د هغه آلاتنا چې علی د قرب الله دی محبت انبیاء الله و اولیائه والصدقات وزیارت احباب الله، د خدای تعالی د دوستانو ملاقات دی، وکثرت الدعاء وصلة الرحم وکثرت الذکر وغیر ذلك. فالمعنى كل ما يقربكم من الله فالزموا، هر شی چې تاسو خالق ته نږدې کوي هغه کلک ونیسئ. واتركوا ما يبعدكم عنه، کم چې تلری کوي هغه نه ځان لري کوي. اذا علمت ذلك، وی چې ته پوه شوې په دې باندې چې وسیله دلته عامه ده. فمن الضلال البين والخسران الظاهر تکفیر المسلمین بزیارت اولیاء الله تعالی، د ښکاره ګمراهینا او د ښکاره تاوان نه دا خبره ده چې یو مسلمان ته د کافر نسبت شي په زیارت د اولیاء الله باندې. زاعمینا دوی ګمان کوي ان زیارتهم من عبادت غیر الله، چې زیارت د اولیاء چې دا عبادت د غیر الله ده. کلا هرگز د سندا، بل هي من جمله المحبه في الله تعالى. قال الله فيها، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا ایمان لمن لا محبه له والوسيله له التي قال الله فيها وابتغوا اليه الوسيله. او د اولیاء او مزارات چې دي او زیارتونه چې دي دا وسیله هغه دي چې رب کریم فرمایلی وابتغوا اليه الوسيله. او دې سوې ملتونه صحابه ترننه پورې چا خزنه دې کړي. تفاسیر دوی کله منی خو چې کله ون خطل بل آیت دی آیت نه جواب نه لري نو دای بانه شوا. دارنګ فقهاو کې عبد الحی لکنوی رحمت الله تعالی علیه شرح وقایه تاسو سرشته دی. المتوسل الیه باقوى الذریعه د شرح وقایه متن کې تاسو ته تیر شوی دی. مصنف یادې دی متوسل دی خدای تعالی لره باقوى الذریعه. دغه متوسل باندې حاشیه چې کوم د شرح وقایه عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه لیکلی ده نو هغه سوی المتقرب. متوسل معنا متقرب بمعنى نزدیکی جستن و وسیله خواستن. وفيه امتثال لقوله تعالی، و پدې کې د خدای تعالی د دې آیت د امر تعمیل کړی دی چې یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، و دې آیت باندې عمل کړی دی. ودلت الاحاديث على جواز التوسل بالاعمال الصالحه والذوات الفاضله. احادیث دال دی پر واوالد وسیلی باندې په اعمال صالح سره او په ذات فاضل سره. دا د فقهاو نه عبد الله لکنوی رحمت الله علیه خاتمه الفقهاء لقب لري په احنافو کې هغه هم دا خاص کړی دی. دارنګه تفسیر روح البیان دریم جلد 243 صفحه دغه کریمه دلان دي لیکي: واعلم ان الايه الكريمه صرحت بالامر بابتغاء الوسيله ولا بد منها البتة، فان الوصول الى الله تعالى لا يحصل الا بالوسيله. خدای تعالی ته رسیدګي بدون د وسیلې نه نشي کېدای. اوس دا وسیله څه شی ده؟ هي علماء الحقيقه ومشايخ الطريقه. دا مشایخ د طریقت، مشایخ د طریقت ذات دی که عمل دی؟ نو دای په دې وسیله کې داخل کړو. دغه وسیله چې د مشایخ د طریقت. دارنګي رد المحتار شپږم جلد 299 صفحه. زما چاپونه اکثر بیروتی دي په هغه زبانه خبره کوي چې وکروها قوله بحق رسولک. هدايه کې چې کم راضی یکروه یا وکروها دا دې کې وای وفت ترخانیه وجاء في الاثار ما دل على الجواز. وجاء في الاثار ما دل على الجواز. په حدیثو کې د څه روایت شته دي چې سوال به حق الغیر دلیل هغه جایز دي.
قوله لأنه لا حق للخلق على الخالق. قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، حق وجوبي نشتره، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله، حق فضلی ورکړ دي. کان حقا علينا نصر المؤمنين، فمون باندې حق دے مدد د مؤمنینو. نو دا حق ثابت کړي ځان لره، خو هغه وجوبي نه ده، تفضلی ده. او یراد بالحق الحرمت والعظمت، یا دی مراد د حق نه حرمت شي، په حرمت د دعا وشي. فیکون من باب الوسیله، دا به د باب د وسیلې نشي. وقد قال الله تعالی وابتغوا الیه الوسیله، نو حرمت تا پدې کریمه کې علامه شامی یا د متن هغه سویل دي دغه وسیله کې داخل کړي د حرمت باندې سوال. وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحسن، صاحب الحسن دا ذکر کړي چې د دعا د آدابونو توسل دی. د دعا د آداب، ادب د دعا د وسیله به پکې نس. وجاء في روايه اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك، هغه حدیث نه استدلال کړي، وبحق ممشى اليك. ندارت المختار دغه کریمان د توسل د پاره پیش کړي. دارنګي علامه کوثری په محق التقول فی مسل التوسل دویمه صفحه کې هغه وی د وسیلې منکرین چې دي دا په هغه دواویا ډلو کې گمراه کونه فرقه حشویه ده. حشویه وهم الحشویه محجوجون بالكتاب والسنه والعمل المتوارث والمعقول. په باب د وسیلې کې په زواتو باندې حشویه فرقه چې دا محجوج دي، یعنی حجت مقابل کی پیش کیږي بالقرآن وبالسنه وبالعمل المتوارث وبالمعقول. اما الكتاب فمنه قوله تعالى وابتغوا اليه الوسيله، والوسيله بعمومها تشمل التوسل بالاشخاص والتوسل بالاعمال، چې وسیله عام شو دواړو ته شامل شو. بل المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا، متبادر په شریعت کې د توسل نه هغه توسل بالذات ته. دا هغه اعتراض ده چې ملتونه صحابه ال اليوم چا اخذ نه دی کړي، بل څه جواب نه لري. دغه دلیلو داغي مونږه څه شواهد د فقهاو پیش کړل مفسرین چې دا اخذ زمون خپل نه دی، اسلافو کې دین اخذ شوی دی. دا دویم مبحثو د دې روایتونو نه اخذ شو. مبحث الثالث الوسیلہ فی ضوء السنت النبویہ، پرانا دا حدیثوں کی حدیث نمبر اول ترمذی شریف دویم جلد 199 صفحہ. تاسو سره چې کوم ترمذی په ورقاتو کې پرته ده هغه مرقمه ده او بل هغه معربه ده. ای کې زورزیر دی، هغه ډېر سو جلدونو کې ده، هغه تقریبا 13 جلد 140 صفحه جوړیږي چې رقم د حدیث 3920 جوړیږي. دا بعضی کتب د حدیث نن سبا مرقم راځي، رقم د حدیث ورسره نه هغه کې اکثر رقم لیکي ک بیا چاپ بدلم شنو حدیث نو رکیږي. رقم د حدیث ضرور وي، لکه 3920 رقم د حدیث دی چې بیا هر چاپ کې جدید راشي نو رقم بمدای که صفحه ورکه شي خو رقم نه غلطيږي. حدیث ته نمبر ور کړی دی، بلې معربه کړی دا زور زیر او دا اعرابات ورته ور کړی نو پاغه باندې دا غټه کړی دا 13 جلد ته جوړ کړی. زمونږ استاد پاکستانی چاپ کې دا دویم جلد 199 صفحه ده.
دا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ روایت ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سترګو باندې یو کمزور صحابی رحمت عالم ترا وی فرمایل ادعو الله ان يعافيني ما تدعو کا چې ما تبارک تعالی عافیت نصیب کی استرګې می خیش قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك کدی خوخی دعاکم کدی خوخی صبر کدا تا تډیره غوړه ده صحابی عرض کوي قال فدعه دعا را توک قال فامره دې ته ګورئ ښا تاسو د وړاندې حدیث لیکل شوی په ورقاتو کې کن دایو ابن تیمیہ پس ذهاب کړی دی ټول منکرین دل ترازی وی نه دا خو توسل فعلی دی نه قولی دا توسل فعلی دی نه قولی وی دا راغله نبی علیہ السلام ته چې ما ته دعا وکا دا خو جایز دی یو صالح نه دعا غوښتل دا خبره مونږ نه منو چې ته د صالح خالق ته پیش کې او دعا ته پخپل کې دا نه منو توسل اسمی قولی نه منو نو تاسو د حدیث الفاظو ته ګورئ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دعا نه دا کړی بلکې د دعا د الفاظو طریقې ورخودلې ده اخو راغه دعا یو غوښتا خو حدیثو کې دا نشته چې نبی علیہ السلام دعا ورته وکړه نه دعا یې ورخوده چې دعا یې ورخوده نو اوس دعا غسړی پخپل کړی ده او پاغي کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باری تعالی ته پیش کړی دغه توسل قولی دی کنه نو دا اعتراض د دې بے ځای دی چې دا خو راغله دی او دعای غوښته ده او دا خو جایز ده نه راغله دعای غوښته ده خو رحمت عالم دعا ورته کړی نه ده بلکې د دعا الفاظ ورته خودلی ګوره فامره امر ورته وک ايتوزع فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء دعا چا وکړه صحابي وکړه کنه ګوره دې ټول رسایلو کې دلته دا زد او عناد کوي چون کې دا حدیث صحیح دی دوی په جرح نشي کولای د توسل په باقی د جرح نه پاک روایت غدا ده نو دلته دوی نور لاري ورته ګوري بانی ګوري تاسو نه کوي چې د خپل هوا د حدیث تابعږي کنه مونږ پوری خان دی وی تاسو حدیث ته بانی ګوري او حدیث ته خود دوی بانی ګوري مونږ خو یو فقيه قول راشي هغه پاغي کې څه محمل لټولې محمل را واخلو صحیح محمل وي د حدیث د پاره خپل محمل لټو ردو خو نه کنه چې د حدیث نه جوابونه کو زمون حنفی فقہ ګوره چا په حدیث هم ردونه نه کوي چې دا حدیث دی ضعیف دی او دا دسه دی او دا ټول فقہ زمونږ ګوره نه هغه روایت ته یو خپل محمل مونږ لټو او خپل ځان لپاره یو دلیل پیش کو اوس دوی ځان ته حدیث وای نو پکار دا چې حدیث پیش کړي او صحیح وي سند په لحاظ تسلیمی کولای کنه دا خپل هوای پر خوده او دا خپل هوای تابع ګرځولې لماجی تبیه چې رسول الله پر اتل کړي غیر نه نه شیخ صاحب ویلي چې جایز نه د څنګه پری دی دا اوس پر خودش شیخ صاحب خبره به پری دی او حدیث براخلی دا ډیره ګرانه خبره نادر شاه مولانا صاحب خدای تعالی دی قبر د جنت د باغچونه باغچکی بهترین انسانو هغه بخندل وی شاعتی او پنځپری او غیان سرول وی چې کمر ته دا غوی ورسه د پریوتنو د لکې نه ونیو نا غویلن دی پریوت نو دیم په ځان پسې وګرځو نو خپې خوښ چا ورته وی خو خوشی کړي به دی کنه وای دې سکو ځان دې په خو وی مونږ ته شیخ سی ویل چې یو شیم ټینګ کبه م پرېګ دی ناغه به د غوی لکې ټینګ کړي او شی یو شه دې ټینګ اوسې پریدینا آیتونو کې متاویل د ځان نه کاو باندې لټاو اعتراضات چې سدوی کړي ما تاسو ته ذکر کړل اخو نور اعتراضات دوی نه لري او کش کې په معارضه کې نصوص لرلې بیا یو خبره کنه یو آیت مو لرلې یو حدیث مو لرلې توسل کې څومره دوی سره چې دلایل تاسو ګوري پیدا بنه کې دي نصوص نشته ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا پیش الکه نعبدون توسلوا څومره فرق لري عبادت وسیله ته وي ما نعبدهم الا ليقرب ای خو عبادت د بوتانو کو دې لپاره چې موږ په منزلت کې نزدیکی خالق لرا
نو دلته دا غلط تعویل بدرته کوي چې ګوره دا دعا قولی نه ده فعلی ده او دا نبی علیہ السلام نه دعا غوښتل شوی دا هغه کړی دا هغه نه ده کړی هغه الفاظ د دعا خودلی ګوره ويدعو بهذا الدعاء امر ورته وکړي چې دې دا دعا وکړي دعا دا اللهم انی اسالک یا الہ ذا سوال کوم تا نام واتوجه الیک بنبیک مخامخ کوم تا تا نبی ستا نبی تا تا مخامخ کوم کم نبی ستا محمد آغا نبی الرحمن بے بہوائی چی انی توجہت بک الى ربی یا رسول اللہ تاخپل رب تا مخامخ کوما فی حاجتی حاضی زما پدغ حاجت کی لتقضی لی چی تپورک مال را حاجت زما اللہم فشفعه فیام یا اللہ دا شفاعت مبارک قبول کا دا هذا حدیث حسن صحیح غریب امام ترمذی وی تاسو تورقاتو کی دا خبره هذا حدیث حسن صحیح غریب پرون می در طویل چی غریب نہ یریگئی ما غریب ما تفرد بروایت شخص واحد دا صحیح سر جمع کیگی گوری دا ضعیف تنویل کیگی لا قل حدیث عزیز نہ دے یا حدیث مطلب دار مشہور نہ دے متواتر نہ دے دا خص جرح نہ دے دا په حدیثو کې زمونږ د استدلالاتو نشو ارادات منکرین د توسل په دغه روایت کې په خپلو کې په جګړه دي مونږ سره خپلو کې سم متعصبین پیدا شول چې هغه د حدیث ته ضعیف ویل تصحیح د امام ترمذی رد کړه د امام ترمذی تصحیح قبول نه کړه ویننه دا ضعیف حدیث دی دا ډیر متعصبین دي اوی دلیل دا پیش کوي چې د دې په سند کې ابو جعفر راغلی سند د حدیث دا دی حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمار بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف نسند کی ابی جعفر راغ ابو جعفر دا ابو جعفر جعفران دو دی دا یو ابو جعفر الرازی دویم ابو جعفر الختمی المدینی یو مدینی الختمی دے بل الرازی دے ابو جعفر الختمی المدینی ثقہ بالاتفاق ابو جعفر الرازی ثقتن سیو الحفظ دبانے دای و جرح واچ دے سیو الحفظو کانا صدوقا سی الحفظی اس دیزی کی دا ابو جعفر رازی دے کہ دا ختمی مدینی دے دا لانجرالا نسخے دا ترمیزی دری رالے دری نسخے ترمیزی دی خواہ دنیا کی معروفی یوا نسخہ چاغی تا نسخہ دا بولا کوئی پاغی کے الفاظ دادی و ابو جعفر هو الختمی و ابو جعفر هو الختمی بس اعتراض دا فش چالک دا ابو جعفر رازی دے و صدوقا سی الحفظ نا دا ابو جعفر ختمی المدینی دے ختم شو جرحا کن دو نسخے نور دی پیو نسخہ کی رازی ابو جعفر غیر الختمی ابو جعفر غیر الختمی فبل نسخہ کی رازی ابو جعفر لیس بالختمی دل تمم سر چکم پاکستان کے دا پدی کی داری من حدیث ابی جعفر وهو غیر الختمی وهو غیر الختمی دا نسخہ غلط دا صحیح نہ دا
دا ابو جعفر دا ختمی دے راضی نه دی چې غیر ختمی دی کنو راضی دی تی جوړ کنو اصدق سے الحفظ دے بیا امام ترمذی ورته به صحیح ولی ویلی سی الحفظ حدیث ته حسن ویل کیږي په قول ترمذی خو صحیح خو نه ویل کیږي صدل علم دی پدې چې نسخه د بولاق صحیح ده نسخه خو ترمذی درې رالی غیر الختمی لیس بالختمی هو الختمی بولاق نسخه کې هو الختمی اغه راجح ده د علامه کوثری ورکه سړی نه دی او ډیره مینه ور سره کوي ځکه چې د حنفیت او د اهل سنت انتهایی زیات خدمت د انسان کړي او ډېر په غټه رتبه پاتې شوی دی د جامع ازهر شیخ الحدیث د جامع ازهر د ماهانه مجلی مدیرو الته چې ماهنامه بوتا د قلم نه بوتا او بل لوی عہده داوا چې 250 اسلامی ملکونو کې د هر اسلامی ملک نه 12 علما 250 ته په 12 کې ضرب ورکړه صد پاسه 1500 علماو د تمام دنیا مشایخ په ترکیه کې به جمع کېدل ماهانه هغه ته مشیخه الاسلام وی د دې مشیخه الاسلام صدر چې دی علامه کوثری په خلافت عثماني کې نو د په القاب کې کتابونو کې دا راځي چې د کتاب راشي محمد زاهد الكوثری وکیل مشیخه الاسلام بدار الخلافه العثمانيه وکیل مشیخه الاسلام د اسلام د مشایخ وکیل او صدر نو چې وسړی د تمام دنیا د 1500 علماء صدر پاتې کیږي خدا په سوکو کن ډیر لوی سړی اوس دا خبره چې دا ابو جعفر ختمی مدینی دی سے قبل اتفاق دی راضی نه دی دیر پار مونگا د نور کتب الحدیث نا اخذ کو دغه حدیث چې تاسو سره رقم کې پروت دی ورقه کې امام احمد په مسند خپل کې ذکر کړي سلورم جل یو سل اتدر صفحه باندې مسند احمد کې دا حدیث مذکور دی وس الفاظ داغه ته ګوره سند داغه سره حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر المديني قال سمعت عمارا عن ابي جعفر المديني د مسند احمد د امام احمد ابي جعفر سره المديني قید لګی ناراضی نشو کنه ختمی شو ختمی چې د مدینی دی جرح پرازی باندې نه په ختمی المديني باندې دویم تایید مونږه د حاکم د مستدرک نه پیش کو دریم جلد 202 صفحه حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر المديني قال سمعت عمار سند خوشتر سره کنه سند شته کنه پدې تاسو ورقاتو کې سند د حدیث شته کنه د ترمذی سند یادوم ترمذی خو ابي جعفر په سند کې مطلق راوړی کنه مونږ دا ثابتو چې د ابو جعفر راضی نه دی دا ختمی مدینی دی دا ثابتو نو دلیل ور باندې یو د مسند احمد تقید ش چې هغه وای ابي جعفر المدینی او دویم تقید ور باندې د حاکم د مستدرک ش چې هغه وای عن ابي جعفر المدینی خو مدینی ختمی دی کنه والختمی هذا هو المدینی للرازی دا مدینی چې دیم دغه ختمی دی رازی ختمی نه دی دارنگ امام تبرانی معجم صغیر کی اول جلد 300 صفحه کی دا حدیث سند چې بیانای هغه خبر اخلاص کړی دا سوای حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الختمي المديني ګور هغه ختمیم کا مدینیم کا چا تبرانی نو ختمی مدینی مراد دے ابی جعفر نام سالورم دارنگی تبرانی ماجمی کبیر نهم جلد درشم صفحہ دا سند وی حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري المقري قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن ابي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الختمي المدني عن ابي امامه
ابن سهل ابن حنیف عن عمه عثمان ابن حنیف. نو التم ختمی مدینی کا. پنزم امام بحقی دلائل نبوہ کے شپگم جلد 352 صفحہ کے سند وئی. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوری وانبنا ابو بکر احمد بن الحسن القاضی قال حدثنا ابو علی حامد بن محمد الہروی قال حدثنا محمد بن یونس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی جعفر الختمی. امام بحقی ختمی کا. امام طبرانی پا معجم کبیر کی او پا صغیر کی سکا ختمی المدینی کا. او مسند احمد کے امام احمد او امام حاکم المدینی کا. نو دا پنځواړه روایات دلائل د څه خبرې شو؟ د دې شو چې دا ابو جعفر الختمی المدینی دی ناراضی. شپږم دلیل صرح الترمذی بان ابو جعفر الختمی کما فی نسخه بولاق. د ترمذی نسخه د بولاق هم پکې گواده مونږ سنشته دی خو علامه کوثری منحه کې ویلی دی. نو هغه سره به ضرور دا نسخه چې نسخه د بولاق د ترمذی کې هم دا قید لګولې دی چې بانه ابو جعفر الختمی. آغا نسخه راجح شوا چې هغه کې دا راغلی چې ابو جعفر هو الختمی غیر الختمی ليس بالختمی دانا هو الختمی. شپږ تاییدات شوم تایید. دلتا دا سندونو کی دا مسند احمد بحقی وغیرہ اکثرینو شاگرد ابو جعفر شعبہ دے. شاگرد ابو جعفر شعبہ او شعبہ چی سمر روایات محدثینو کتلی د خپل شیخ ابو جعفر نه چې پیش کئی عن عمارہ آغا د ختمی نه پیش کئی نه درازینا. د ختمی نه پیش کئی نه درازینا. ان مشایخ شعبہ الرازی والختمی کلاهما. شعبہ مشایخ دوار دی رازیم دے ختمیم دے. لیکن ابو جعفر عن عمارہ بین شیوخ شعبہ هو الختمی دون الرازی. شعبہ خود رازیم شاگرد دے دا ختمیم شاگرد. خو شعبہ عن ابی جعفر عن عمارہ راغلے دے. اخوا سند گور عمارہ نہ دے. عن ابی جعفر عن عمارہ. نو شیوخ دا شعبہ پا ابو جعفرینو کی عن عمارہ اغم مدینی دے نرازی. كما يظهر من كتب الرجال المعروف ولا يخفى ذلك على من لو ممارس في كتب الرجال والتراجم. ولي دليل سر لأن أبا جعفر الرازي لا لقى له مع عمارة. ابو جعفر الرازي دا عمارة سر لقان لري او پا مسند احمد کے سند دا سیدنا ابی جعفر المدینی قال سمعت عمارة. سمعت ترمیزی کی سری دا خو عن دی کل دا عن دی چهار کلا لقانشت نبی خو انقطار علنو حدیث تا حسن و صحیح سنگوئی علاقه چه رازی دی که و رازی دا عمارة سر لقان لری چه لقا را نغل عن عنا کی سقوط را گئے کنا پا مینز کے واسے لقا چی نشتا نسنگ رویت کئی التبیا پا مسند احمد کی وی سمعتو عمارة چه لقا نشتا نو سمعتو سنگوئی. نو لقا دا ابو جعفر المدینی الختمی دا عمارہ سرشتا او دا رازی نشتا دے. نو دا وم دلیل دا دے خبری شو چی دا مدینی ختمی دے دا رازی ندے. نو ما خپل رسالہ کی ذکر کری ابا جعفر الرازی لا لقا لهما عمارہ لأن وفات عمارہ فی سنہ یوسلو پنزمہ کی وفات شوی دی او وفات دا ابو جعفر الرازی پسنہ یوسلو شپیتمہ کی دی. اور رحلت دا ابی جعفر الرازی الى حجاز بعد وفات عمارہ 9 سنہ تقریبا. تاریخ نے گانا ابو جعفر الرازی چه حجاز تا تل دے عمارہ چی داغ دا وفات 9 کال شویو. رازی دا عمارہ علاقی تا چیزی 9 کال بعد زی داغ دا وفات نا. ما ان ابا جعفر صرح بالسماع کما فی روایت امام احمد والحاکم و تبرانی
وشرط السماع اللقاء والمعاصره. نو ما آخر کی ذکر کړي فعلم من ذلك سهو نسختي الترمذي حيث ذكر فيها غير الختمي وليس بالختمي بل النسخة الصحيحة ابو جعفر هو الختمي. اتم تایدا امامانو تصریح کړی دا په تصحیح د سند سره. څومره امامان چې دا حدیث ذکر کوي تصحیح کوي. کدا ابو جعفر رازی وینو دا غسیل حفظ ده حدیث صحیح نه بیا ولی صحیح ورته وي دا موعد د دې چې دا رازی نه دی دا ختمی المدینی دی. وګوره امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح غریب. نا حسن صحیح غریب ولی یو ذکرل د وجه د انفراد د عثمان ابن عمر نان شعبہ او انفراد د ابي جعفر عن عمارة سوال الحديث غريبا دوزه تفرد راغه. وكم من حديث صحيحه لاجل انفراد الراوي تسير غريبا كحديث انما الاعمال بالنيات صحیح دی اتفاق لیکن غریب دی. ولا يخفى ذلك على من طالع الترمذي اقلا ولوجه تعدد الطرق بعد ابي جعفر وعثمان ابن عمر سوال الحديث حسنا اين بر بیا حدیث کې تعدد د طرق ده. ترمذی په اصطلاح حسن وګرځاو حسن لغیره یادای. ولوجه صفات كمال الروات في هذا السند صار الحديث صحيحا. روات هر یوی په صفات د کمال دراوی چې خمسه دي متصف دي نو صحیح شه. لذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. دارنګ امام حاکم چې حدیث ذکر کړي نو وايي قال الحاکم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي في ذيله في تلخيصه. تلخیص کی ذهبی مرتغل پاتې شوی دی چې حاکم متصحیح ویل نو صحیح دی. دارنګ سید ابن خزیمه هغه دا حدیث ذکر کړي په صحیحه او هغه شرط پزان لګولې مقدمه کې چې زب ضعیف حدیث نه راوړم. حواله جات مکرر وای خدا ما تمخ کې ډېر لوی کار پاتې دیو نن کې دې شی و بجه فارغ شو چې چغم نه والی چې وسیله جایزه ده پرېدم هم چرته نه ندا ما دا رساله کې شایع شې دې کې پورا کار شوی دی. دا یو علمي رساله ده هر قسم اعتراضات د خو اختصار کوم دا غینه پورا تحقیق دې کې ما کړی دی. ابن ماجه دا حدیث ذکر کوي وای ابو قال ابو اسحاق حدیث صحیح. ندا محدثین چې تصحیح کوي نو دا دلیل ده دې چې مدینی ختمی دی راضی نه دی او د دوی کتابونه سوی. واقر الالبانی فی کتاب التوسل صفحه ویما بعد ذکر اعتراض صاحب تطهیر الجنان قلت القائل البانی لكن مدفوع ثم قال والاسناد جيد لا شبهه فيه. د خپل یو بابي حواله پیش کړی دا صاحب د تطهیر الجنان و د سند تضعیف ویل ده. البانی وی لكن مدفوع د اعتراض دفع ده. ثم قال والاسناد جيد لا شبهه فيه. كذا قرر البشاوري في فتاوى الدين الخالص يوصل 15 صفحه دا اول جلد کې بشاوري سوی قال الشيخ اسناده صحيح. سو کې ادي شیخنا مراد البانی ادي قال الشيخ اسناده صحيح ومن ضعفه من المتاخرين فلم يصب حق تنذر رسید لی. مویل چې بعضی متعصبین د سند تضعیف ویل دي دا ول اعتراض. دویم اعتراض دیکھیں کل منکرین د ابن تیمیہ تقلید کوي چې دا توسل فعلی دی قولی نه دی. ما مخ کې جواب وکړه د حدیث الفاظ په ورقاتو کې تاسو سره پراته دي. امره ايتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. نو خپل دلیل د دې چې دعا صحابي کړی دا او فقط رحمت عالم تعلیم د الفاظو د دعا ور کړی چې دعا د صحابي نه ثابت شو او روایت د حاکم په دې دال دی چې دا په مجلس د نبی اسلام کې نه شوی. دا بهر ته وته دا بهر ته وته ځکه عثمان بن حنیف وی چې ما طال بنا الحديث مونږ لا خبره نو وګد کړي چې هغه سړی را دن نشه وقد ابصر واسترګې جوړي وي
یا ما به ضرر قد تو پسترګو ضرر نه و. نو هغه د دې دلیل دی چې د نبی اسلام محضر کې نه دا کړی، ځکه مسجد نبوي کې څوک او دس نه کوي هغه وخت سره د تیویلی خستا او د سوکا دا تله بهر تا او د سکړې رکعتې نه کړې دي، بیل ته دعا کړې ده، بیا را دن شوي. نو د نبی اسلام نه په غیاب کې شوي دا، په مخامخ هم نه شوي. درېم اعتراض بعضی کسان دا وایي چې شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری شرح د بخاری کې دا ویلي دي چې بأن هذا التوسل هو التوسل الفعلي لا القولي. ابن تیمیه قول فیض الباری کې شته دی. نو زه به صرف دومره ووایم چې دا بس الزامي حجت په موږ جوړیږي چې هغه داسې وویل یا ابن تیمیه ویلي یا فلانی ویلي یا فلان، خو الزامي حجت نه دی. بس بیا هم شانور شاه صاحب نه زه انتهایی متاثر یم داغه د علم نه او داغه د اهل زیغ د مقابلونه چې ډېر خدمت یې کړی دی. نو موږ جرأت د رد نه کوو په هغه باندې، بلکې دومره وایو چې د په فیض الباری کې تدافع ده. دا کومه خبره چې کړې ده چې دا توسل فعلی دی نه قولی دی، په دویم جلد کې کړی دی. سلورم جلد آتش پیتم صفحه د فیض الباری به مطالعه کړه، دا پاکستانی چاپونه دي. سلورم جلد آتش پیتم برته په دغه ځی خپل رد کوي، وای بأن التوسل في حديث دوري البصر توسل قولي. توسل په حدیث د دوري البصر کې توسل قولی دی. قولی څه ته وایي؟ باسم الصالح. وعند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اعرابيا هذه الكلمات وكان اعمى. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه ان توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه فيا. اوس دی وی شانور شاه سے وی فثبت منه التوسل القولي ايضا. استدلال یو کنه اکه اعتراض چې دوی کړي هغه مشته دی، کمه اعتراض چې کړي دی چې یاره هغه وایي چې دا توسل قولی دی فعلی دی قولی نه دی، هغه په دویم جلد کې ویلي دي. سلورم جلد کې وایي فثبت منه التوسل القولی ايضا وحينئذ انکار الحافظ ابن تیمیہ تطاول. دا شانور شاه صاحب خبر چې هر کله دور البصر د حدیث نه توسل قولی ثابت شو، اوس د حافظ ابن تیمیہ انکار د وسیلینا تطاول زبان درازی ده. اسی خبره ټیل ماټول. تطاول څه ته وی؟ ټیل ماټول. اصلي استعمال د تطاول چې کیږي تابانه می قرض ز در روانه مقرض پس یو تقرض نه راکې ټیل ماټول. اسی وګده خبره راسه نه داسي زبان درازی ده، دا اسی وګدول د خبرې دی، اسی ټیل ماټول دی، بحث دی. نو په ابن تیمیہ مرد کړی دی په فیض الباری دغه صفحه باندې. دا اعتراضات و مع الجوابات. یو اعتراض بل پاتې کیږي غرض تو ذکر کوم. یاره دی وخت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیاتو دا یو علماء د دوی دا اعتراض نه کوي، نه کتب کې شته، دا جوهال دا خبره کوي. ما په مقدمه کې تاسو ته ویل چې توسل قولی دوه قسمه دی، چې هغه شخص حیات وي هغه شخص وفات وي. منکرین دا یوم نه مني، یوم نه مني. یو سړی ژوندی دی او ته دلته پیش کې دا غنوم پیش کې دوی مني، خو نه مني ګن توسل بذات. دوی صرف فعلی مني چې ته ورشي او دعا تی وغواړي، کدا غنوم پیش کې کاغه حیاتی کاغه وفات دوی نه مني. نو دا یو اعتراض دوی کوي. خدای هغه دویم حدیث چې موږ په دلیل کې پیش کوو چې عثمان بن حنیف بل چاته د الفاظ خودلی دي په زمانه د عثمان ذوالنورین کې، هغه د دوی د اعتراض دفع کوي چې راوی د حدیث دا الفاظ تر زمانه د نبی علیہ السلام مختصر نکړل او رست وخت کې مدري تعلیم ورکو. دا شوبه کړه چې ذهن تراشی چې ته مجتهد خونی څنګه اخذ کې دا حدیثونه. نو داغي به موږ مختلف جوابونه وکړو. یو دا
چې تقلید گنجائش مونږ د پارا په مسائل غیر منصوصو کې ده او کما مسله چې منصوصه وي هغه کې د تقلید ضرورت نه وي او مسله د توسل د منصوصاتو نه د نصوص ور باندې دي دي کې کتا سره د امامنا قول پیدا نشي امام شافعي چا قول دی نه نص موجود ده او تقلید په مسائل غیر منصوصو کې خلق کوي چې مسله غیر منصوصه وي د مجتهد قول ته چې قیاس راشي نو قیاس په منصوصاتو کې نه کېږي په غیر منصوصو کې قیاس وي بیا سره د دینه چې محدثینو اخذ کړي دي فیض القدیر دویم جل 100 صفحه فیض القدیر دویم جل 100 صفحه دا د بیروت چاپونو نو بعضی چاپونو کې 100 صفحه ده ام دا حدیث ذکر کوي چې اللهم انی اسالک وتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه دی باندې خبره کوي رستو آئی قال السبكي ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربي وسیله استعانت او تشفع په نبی علیہ السلام رب کریم خپلتا جائز ده او خکار ده ولم ينكر ذلك احد من السلف ولا من الخلف فسلف او خلف کې د دینه چا انکار نه دی کړي حتى جاء ابن تیمیہ راغه فانکر ذلك دین انکار وعدل عن الصراط المستقيم او د صراط مستقیم نه عدلک بل خلاړ وابتدع بدعتی شو یو نوې قول را پیدا کا ما لم يقله عالم قبله چې ابن تیمیہ نه مخکې یو عالم په دې خلنه وخلاصه کړي وسوار بین اهل الاسلام مسلم او ابن تیمیہ د خلکو مسلمانانو په منځ کې یو بد نمونه جوړ شو همدغه حدیث نه علامه مناوی شارح د جامع صغیر و فیض القدیر کې اغا توسل ثابت یو د فقها عبارت پکې ذکر دارنګ شرح د ابن ماجی اول جلد 99 صفحه د شیخ عبد الغنی فخر الحسن دهلوی رحمت الله علیه شرح ده عمدہ حدیث ذکر گئی وائی والحدیث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم حدیث دلیل ده دی چې توسل او استشفاع په ذات د نبی علیہ السلام جایز ده دارنګ تحفة الاحوزی لسمجل 15 صفحه تحفة الاحوزی ترمذی شرح ده شرح ده خو حدیث لیکلی ده مبارک فوری لسمجل 15 صفحه والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم بيرستوي قال الشوكاني في تحفة الذاكرين وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه دارنگی علامہ دمشقی کتاب لکل دی دار ابن تیمیہ معاصر دی دفع شبه من تشبه وتمرد فيما ينسب الى الامام جليل امام احمد سم سخن میده دفع شبه من تشبه وتمرد فيما ينسب الى الامام جليل امام احمد دا کتاب پدیلی کلی دی چې ابن تیمیہ و غیره بعضی چې د تجسیم عقیده فرولا نو دا به امام احمد ته منسوبه ولا چې دا دغه مذهب دی نو د پدې ردو کا دفع شبه من تشبه وتمرد چا چې سرکشی کړی دا څوک چې د مشبهه نه دی دا غي د شبهات او دفع فيما ينسب الى الامام جلیل امام احمد پاغه دروغ نسبتونو کې چې امام جلیل امام احمد ته کړی دی دې کتاب دانوم په دغه کتاب کې مسله د وسیلې ذکر کړي او به حدیث وروړي بیا وايي فيها دلاله على ان التوسل بالنبي في الحاجات بعد وفاته كالتوسل به في حال حياته
لکه زندگی کی چرواده بعد الوفات امرواده. بیا وی وهذا وامثاله يرد على هؤلاء المبتدعه الذين نبغوا في زماننا ومنعوا التوسل برسول الله. دا شان حدیث رد کوي په دغه بدعتیانو باندې چې نن سبارا پیدا شوی دي او خلق د توسل برسول الله نه منع کوي. د په زمانہ کې څوک پیدا شوی؟ ابن تیمیه او ابن قیم. دا خلق د معاصر دي. دارنګ علامہ کوثری منحۃ التقول دریم صفحه کې وای اما السنه هر چې حدیث په دلیل کې پیش کوم فمنها حدیث عثمان بن حنیف. دا حدیث هغه وای چې وفيه التوسل بالشخص یعنی بالذات وصرفه عن ظاهره تحریف الكلم عن مواضعه بهوا. ګرځول د دې طرف ته چې ذات نه ده مراد، هغه دعا کړی ده، قولی نه ده فعلی ده، ودا تحریف د کلمو د مواضع خپلونه. دا حدیث نمبر اولو.